سلامونه نیک احترامات د کوټې مطبوعاتو دفتر په تالار کې ولاړو دلته د آل پارټي کانفرانس کوم ته قومي جرګه ویل کېږي دلته بېلابېلو ګوندونو مشران راغلي وو هغو په بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړې په دې هکله موږ سره خالق خان ولاړ د کوم چې ځای ژورنالیست ده نه پوښتنه کوو چې څوک راغلي او څه یې وویل خالق خانه ډېره مننه ډېره مننه آباد اوسه خالق خانه دا راته ووایه چې څوک کوم کوم ګوندونه په دې کانفرانس کې شتون لري او څه یې وویل ډېر مننه کریم جانه نن دلته د عوامي نېشنل پارټي په صدارت کې یو کانفرنس یا قامي جرګه ترسره شوه چې له دې بعد به اوس د اعلامیې هم راځي په دغه کانفرنس کې تقریبا ټول چې کوم سیاسي ګوندونه دي په بلوچستان کې بالخصوص هغو ټولو شتون درلود که زه ذکر وکړم پښتونخوا ملي پارټي پښتونخوا نېشنل پارټي نېشنل پارټي د ډاکټر مالک صاحب او له هغه سره د نېشنل پارټي د بلوچستان نېشنل پارټي د سردار جی د منګل صاحب دا پارټي او ورسره جماعت اسلامي سو او نور کوم پارټیانې دي پی ټي ایم بالخصوص په شتون پکې درلود نو دا ټول ګوندونه یا دا په دغه کوم تحریکونه دي یا په ځانګړي توګه هم په شخصي توګه هم خلک راغلي لکه ذکر وکړو د حاجي لشکري صاحب دی او له سره نور ډاکټران او د ځای خبريالان هم شتون درلود خالق خان دا راته وایه د دې کانفرنس نقطې سوي په کومو نقطو دوی راغونډ سوي د نننۍ چې کوم کانفرنس دی په دغه کې شپږ پوینټس یا که داسې خبره وکړو چې شپږ نکات داسې دي چې هغه د عوامي نېشنل پارټي لخوا او د دغې په تالار کې چې کوم ګوندونه یا کوم شخصیات ناست ول د دغو په پرایمري فوکس کې که هغه زه ذکر وکړم په هغه کې د بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دا ټیم روان تروریزم دی یا هلته روانه بدامني ده د هغه خلاف د هغه پر خلاف د هغه ضد چې کوم پرېکړې سوي دي او د هغه په تسلسل کې که وګورو نو هلته چې کوم روان دي د ریاست لخوا یا د آرمي لخوا د هغو غندنه کول او د هغو خلاف یو لایحه جوړول له هغه سره په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د ماینز اینډ مینرلز اکټ چې کوم په هلته خو نه دی پاس شوی په بلوچستان څخه دا اکټ پاس دی نو د یو غندنه او د دلته له ده سره چې کومې د قبایلو مځکې دي په دغه باندې الاټمنټس او دا د سرکار په نوم اړول او د سرکار ملکیت ګرځول د دغه خلاف له دغه سره په بلوچستان کې بالخصوص ډیث سکواډ په پښتونخوا کې په بر پښتونخوا کې که وګورو هلته بیا د دغه شکل لکه نور ګروپس دي نور پروکسیز دي خو دلته دوی پوینټس دا اچولي چې ډیث سکواډز به وي او کوم ډیث سکواډ چې دي د هغو خلاف پرېکړې کول دي او د هغو خلاف یو داسې لایحه تیارول دي چې د دغو چې کوم اثر دی هغه په پښتونخوا او په دغه صوبه یا په دغه ایالت کې ختم شي مشرانو څه وویل د کانفرنس کې تاسو ټول ورځ دلته ناست کومې نقطې دوی پورته کړل په کومو نقطو خبرې وکړې که زما په نظر یا کوم چې زما لپاره هیډلاینز دي هغه دا دي چې په دلته ناست ټولو مشرانو پر یوه شي باندې ډېر ټینګار وکړ چې هغه ټیرریزم دی که هغه په پښتونخوا کې وي که هغه په بلوچستان ایالت کې وي که هغه دلته بیا په بلوچ وي او که په پښتون بیلټ کې وي پر ټیرریزم باندې ډېر ټینګار وکړل سو او دا له هر تقریبا له هر مشر لوري دا وویل شول چې په پښتونخوا او په بلوچستان ایالت کې چې کوم دا ټیم روان ټیرریزم دی او دغه اثرات دي د دغو مخه درول دي پر دغه باندې د پښتونخوا ملي پارټي د نېشنل پارټي بي ان پي منګل او دغه د عوامي نېشنل پارټي صدر او ورسره ایالتي صدر اصغر خان اسکسي صاحب هم خبرې وکړي د پښتونخوا چې نېشنل عوامي پارټي چیرمن خوشحال خان کاکړ صاحب پر دې خبرې وکړي نو هر مشر پر ټیرریزم او په ماینز باندې کوم چې په پښتونخوا کې دي که په بلوچستان ایالت کې دي پر دغه ډېر ټینګار وکړ مشرانو څه وویل چې دا رقم کانفرنسونه به د دغو کومې نقطې چې دي کومې ستونزې مخنیوی وکړي او څنګه به وکړي یوه خبره ما د مشرانو څخه دلته پوښتنه هم وکړه دوی وایي چې دا یو تسلسل دی د جرګو یا د قامي کانفرنسو چې تر دې مخکې په خیبر پښتونخوا کې شوی دی او له دې بعد دا اوس نن په بلوچستان ایالت کې دی له دې بعد په 18 اګست دا په اسلام آباد چې کوم مرکز دی د پاکستان صوبایي مرکزي دارالحکومت دی هلته به وي په دغه کانفرنسو کې چې کوم مین پوینټس دوی ترلاسه کړي دي د هرې صوبې چونکې وسول بالخصوص د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا بیا په مرکزي سطح باندې دا دغه وي او کانفرنس به او پر دغه کې چې دا کوم اجنډاز دوی سیټ کړي دي کوم اجنډاز دوی راخیستي دي پر دغه به خبره کیږي او دغه لپاره کې یو داسې الاینس دوی جوړول غواړي چې هغه ته دوی لکه ما له دوی څخه پوښتنه وکړه دوی وایي چې موږ د نیپ طرز یو الاینس جوړو لکه پخوا چې یو الاینس وي او هغه د پاکستان په چې کوم
سچویشن وګورو او که پاکستان کې د عمومي د ډیموکراسي صورتحال وګورو دغه لپاره ډېر کار وکړي نو دوی اوس هم داسې څه فکر کوي چې داسې الاینس جوړ مننه ګران کتونکو یو خبره دلته ایمل ولي وکړه چې کوم څه اکټ پاس شوی د ماین اینډ منرل د په خلاف د دوی ګوند چې کوم پارلماني غړي دي هغه به قرارداد راوړي او هڅه به کوي چې دا قرارداد پاس لبل پروګرام پورې مونږ ته راکړي همدې اجازت د خدای په امان